دا څه کوي دا برغنډي رالیږ دی مسلمانه د خدای یې بوډا سړی اوس په چېرته پروت میده به دې خرابوي نو د دې په ځای به دې ځان له چېرته فروټ اخیستي وو د دې په ځای به دې ځان له بل د صحت دپاره څه ښه شی اخیستی وو دا پیسې به دې جمع کولې په کار به دې راغلی وي دا څه په کن باندې وختې مشره یاره دا خو د پښتنو یو غټه پیشه ده که نه دا ناسوار چې کیدي امریکې ته مخامخ که یو سور کمر ته مخامخ که که نه هغه دله په هغه ساعت یې راغورځوي مسلمانه د خدای ماته خوښ شه دا د صحت تاوان دی د مزغو تاوان دی د روپو تاوان دی د دې شي نه واوړه سوال ته کومه یاره نور هر څه وایه خو دغه دې د سره نه منم ته داسې نه قلارېږي نه 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 زه یو کار کوم زه تاله نن یو داسې مثال در کوم که نه چې ته به دا ناسوار پرېږدي ته به دا غوزار کړي اما ته به ووایي چې ای شابسې منم دي او زما شکریا به ادا کړي زه به دغې به ټری وکړو راځه په ما پسې دغه ځای کېنه اوس دا زه مکمل په تفصیل پوه کومه دا واخلئ جناب زبردست سوغات دی د مشر د خوښې دی دا چې ته کېدي نو کمرې به رانړئ امریکې له به مخامخ ورځي واله ها زبردست شی مې دله راوړلی ووه یو غوزار ووه ووه که نه ها کوي دی نه اخلي که نه نو چې دی نه اخلي ته یې اخلي نو ما ته دا ووایه چې تا د دې نه څه زده کړو د دې نه ما دا زده کړه که نه او کوم سړی چې ناسوار نه اخلي او د هغه او د دې خر مثال یو دی نیکه سلام علیکم وعلیکم السلام نیکه ما یو خبره ته کوم خو چې په کومه خوله یې درته وکړمه په کومه خوله باندې چې خبرې کوي په دقه یې راته وکړه که نه مسلمانه ما تا ته پته ده که نه چې څومره ګراني د حالات څومره خراب دي نن سبا په پاکستان کې اوس غټه ناروا دا وشوه چې د ښځو د میکاپونو هغه سامان یو په ډبل کو نو اوس دې ته غټ په ټینشن کې چې د دې به څه کېږي ټینشن مه کوه دا اسان علاج دی هغې ته وایي دا میکپ پرېږده که نه نو مسلمانه چې میکپ پرېږدي که نه ښځه درسره په کور کې اوسېږي نو ته به ورسره په کور کې بغیر د میکپه پاتې شي یاره دا خبره خو دوم ټیک ده چې د دې نه دا میکپ درکړي نو بیا خو تیار د ځنګله شادوګان دي که نه مسلمانه دقه ته وایم نیکه ته هم ښه زما په اړه پوهېږي نو ما مې ته یو مهرباني وکړه زما د تنخوا یو 15,000 روپۍ سیوا کړه چې دا معاملات پې چلېږي بالکل به له سیوا کړم 10,000 روپۍ به دله سیوا کړم څه وایې مسلمانه ګپ خو مه لګوه که نه ګپ خو شروع کړی تا دی یاره که دا لاس راکړه چې رو دې خېټوم سړیا تا له لاس درکړمه اوسې چل وکړو زاړه لاسونه دي د زاړه هډوکي دي چې اوس دې دا لاس وخېږي یا دې دا لاس مات شي مسلمانه د خدای زه ځان له ځوان کس یم څه جوګاړ به وکړم همدارو به خېجمه ګوره د پیښتې نه پیښته نه کېږي دا اوس پیښه شي د هڅه بل څه بنې نشتي صحیح ده خو که لاس دې وخوت زه به یې نه انځم واره یا دې لاس مات شو الله پاک به خیر کړي سره الله به خیر کړي ولې مشره دا بس دا سپین سره مې چېرته لیدل دا ګنده په خیال کې نه راځي په خیال کې مې راغلو بله ورځ زه تلم د امام دکان ته هلته مې یخته واره کړو او دا ګنده دا سپین سره چې دوم یخته واره کړو زه چې د ملګرو سره دې میلاو کړمه ډېره ښه ده مشره ستا ملګري به پکې وینو دا ښکلې غټې غټې سترګې دا تنکۍ ښکلې ځواني د سینار په شانتې دنګه ونه دا شو زما خصوصیات باقي پاتې شو دا لوښې نو دام زما سره دی شاګرد جی استاد محترم ما تا ته د مینې په محبت په باره کې یو خبره کوله ډېره ښه د استاد جو کوي که نه ما وي د مینه او محبت کو چېرته په پیسو خرڅېدل شي که نه او نو ما تا دواړه به بیا هم تش پاڼې ګرځو ولې استاد نو دې لکه نه او چې زمونږ په دې جیبونو کې خو اوس هم سپي غاپي